سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. د هیواد دفاع وزیر د ایراني پوځي چارواکو په بلنه تېره ورځ تهران ته ورسید. د ملي دفاع وزارت د رسنیو دفتر د مسؤل په وینا طارق شاه بهرامي به په دې سفر کې د ایران له پوځي چارواکو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او په سرحدي سیمو کې د ثبات راوستو په موخه پر مؤثرو همکاریو خبرې وکړي. دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغان حکومت یو شمېر چارواکو ایران له طالبان سره پر همکارۍ تورن کړی، خو تهران تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. له دې سره سم د ملي امنیت سلاکار له امریکا وغوښتل چې د سیمې په کچه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او اجماع په پیاوړتیا کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. محمد حنیف اتمر تېره ورځ د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ له قمندان جوزف ووټل سره په کتنه کې د جنگي فصل د مدیریت لپاره د افغان ځواکونو له چمتووالي خبر ورکړ او د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې له افغان ځواکونو سره د هوایي ملاتړ پر زیاتېدو هم ټینګار وکړ. په دې کتنه کې ښاغلي ووټل د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزې کې له افغان ځواکونو سره د هر اړخیزو همکاریو پر دوام له ټینګار سربیره زیاته کړه چې د بیړنیو اقداماتو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او مهارتونو په برخه کې به ټولې اړتیاوې هم وڅیړي. 50 وسلوال مخالفین د څارګر ملي ادارې په بېلابېلو عملیاتو کې ووژل شول. د عملیات چې په تیرو 72 ساعتونو کې د پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار او کابل ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي، د یادې ډلې یو شمېر وسلې او نور پاکستاني اسناد هم ترلاسه شوي دي. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې په وژل شویو کسانو کې 4 پاکستانیان او د یادې ډلې 8 سیمه ییز قمندانان هم شامل دي. د هرات یو شمېر اوسیدونکو د برېښنایي تذکرو له ویش او د ټاکنو له بهیره خپل ملاتړ په ډاګه کړ. دوی چې تېره ورځ په هرات ښار کې سره راټول شوي د ملي یووالي حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو په برخه کې سره سلا شي او نور خلک له سرګردنۍ وژغوري. دوی همداراز له هیوادوالو وغوښتل څو په راروانو ټاکنو کې په پراخه کچه ګډون وکړي، څو په هیواد کې د ناورینونو د هوارۍ په موخه لاره هواره شي. از سران حکومت ملی هم میخواهیم که همین مسائل دامن زده نشه. ما اقوام برادر و با هم برابر در این جغرافیا همیشه مسالمت آمیز زندگی کردیم، همدیگر خویشی داریم، خودی همدیگر همخون همدیگر رفت آمد داریم. خودی هم نمیخواهیم کسانی پیدا بشن که تحت نام فلان و فلان و فلان ما جوانا، ما کسانی که اینجا زندگی میکنیم و به جان هم بندازم. روندی که روی دست گرفته شده یک اقدام ملی و یک اقدامی است که در او تمام افغان‌های ساکن در افغانستان زیر یک نام میآیند و ما در این قسمت تنش و یا مجادله نمیبینیم و ما هم امروز اینجا جمع شدیم تا اتحاد و هم پارچگی در سطح تمام افغانستان بیان کنیم و این یک اقدام باشه برای تمام جوانهای دیگه. بیایم هم نظر باشم به خاطر اتحاد، اتفاق، به خاطر صلح و آبادانی افغانستان همه هم نظر باشم و از هویت خود دفاع کنم که باعث پیشرفت و آبادانی وطن بشه. افغان حکومت باید پر دشت ارچي ولسوالۍ د هوایي برید له امله د یادې سیمې له اوسیدونکو بخښنه وغواړي. ملګرو ملتونو هم دغه هوایي برید وحشتناکه تېروتنه بللې او په دې برخه کې د بخښنې نه غوښتل د دښمن لپاره وسیله بللې ده. او د کاغذي پیژنپاڼو پر کاپي د سټیکرونو نصبول به په ټاکنو کې د درغلیو ته موکه برابره کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که د پیژنپاڼو په کاپۍ کې سټیکرونه نصب نشي، د ټاکنو برخلیک به له ننګونو سره مخ کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې برخه کې له درغلیو د مخنیوي لپاره کړنلاره لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.